د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د 2 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پیل د څو مهمو خبرونو په سر ټکه کوو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو به په یوه ورځ کې په استانبول کې ترسره شي. په دې خبرو اترو کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتو مشران د دواړو خواو د پلاویو مشري کوي، خو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیا لا هم شته. روسیې ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې په دې وروستیو کې 50 مټریک ټنه مڼې روسیې ته صادرې شوي دي. او د اسرائیلو د بریدونو سربیره په غزه کې د اوربند د دوام هڅې. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان لاله یم. د ډیپلومات مجلې په یوه تازه مقاله کې لیکلي چې د پاکستان او طالبانو تحریک کوم بهرنی وارداتي ګواښ نه دی، بلکې دا د اسلام آباد د اوږدمهاله تګلارې پایله ده چې کورنۍ د سیمه ییز نفوذ د وسیلې په توګه د وسلوالو شبکې روزلې دي. په مقاله کې راغلي د پاکستان جنرالانو د لسیزو لپاره کورنۍ ناامني بهر ته منسوبې کړې او د بې ثباتۍ پړی پر کابل، نوي ډیلي یا لویدیځ اچولې، خو واقعیت د رسمي روایت برعکس دی. دا مقالې لیکوال ټینګار کړی چې پر افغانستان د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د واکمنۍ نښه نه ده، بلکې دا د ناچارۍ اقدام و څو د امنیتي بحران د صادرولو له لارې د هیواد دننه له اقتصادي سقوط او د ټولنیز باور له کمښت څخه د خلکو پام واړوي. په مقاله کې خبرداری ورکړل شوی چې د اسلام آباد دا زوړ تاکتیک نور د پخوا په څیر اغیزه نه لري. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د پوځي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندر صاحب. اندر صاحب سړی مشې، وخت د بخیر، خپرونه ته هم په خیر راغلی. اندر صاحب، په دې مقاله کې راغلي چې ټي ټي پي په ټوله کې د بهر څخه کوم وارداتي ګواښ نه دی، یعنې له بل ځای څخه نه راځي، خپله پاکستان کې د حضور لري. په داسې حال کې چې پاکستان په وار افغانستان تورن کړی چې ګواکې ټي ټي پي د دلته په افغانستان کې فعالیت ولري. ولې پاکستان دا ډول څرګندونې ترسره کوي؟ ولې دا ډول تورونه لګوي وخت نه وخت؟ د لوی او بخونکي خدای په نامه ښاغلی یوسف خان لالی، تاسو او خپلو درنو هېوادوالو ته لر او بر افغانانو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. یوه نړۍ مننه کوو چې په نړۍ کې خو ډېر زیات استخبارات دي، زموږ په څنګ کې ډېر ګاونډیان دي او ډېر داسې پرمختللي هېوادونه چې استخبارات، ټکنالوژي او پیسې، اقتصادي وضع هم ښه ده، خو دغسې یو حقیقي بیان په دې ورځو کې هیچا د افغانستان د خلکو او د جغرافیې په ګټه ونه کړه، لکه د ډیپلومات ورځپاڼې چې دغه شخص مقاله خپره کړې، کور یې ودان. دا کوم داسې سند نه ده چې نړۍ ته ډېر وښودل شي، خو له افغانانو سره بیا د افغانستان اسلامي امارت سره ډېر داسې سندونه شته چې پاکستان لا هم د پخوا په شان هڅې کوي چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي، بهانې کوي، تهمتونه کوي، په داسې حال کې چې ټي ټي پي یو پاکستانی اسلامي تحریک دی د طالبانو او دغه مشر چې دوی زموږ پلازمینه کابل هم دغه لپاره تر برید لاندې ونیو، بمبارد وکړه، زموږ بېګناه هېوادوال شهیدان کړل. هغه په خیبر پښتونخوا کې 2 ویډیوې خپرې کړې. نو د پاکستان حکومت د استخباراتو او د فوج پولیسو ته د شرم ځای ده، خو دا بې شرمه یو پروژه‌یي حکومت ده چې نه د خپلو خلکو پروا لري، نه د ګاونډیو، یوازې پیسه پېژني. تاسو به د دوی د لومړي وزیر شهباز شریف چاپلوسي، سر ټیټونه، غلامي ښاغلي ټرمپ ته لیدلي، دوی نوې پروژې ترلاسه کړي. دا بهانې دي. ډېره ښه خبره شوه چې داسې یو معتبرې ورځپاڼې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه شخړه باندې یو واقعیت خپور کړ. پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې چې ټي ټي پي په افغانستان باندې تپي، بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ، د بلوڅانو روا هغه جهادي ډلې ټولې په هند او افغانستان پورې تپي. په داسې حال کې چې د ښاغلي ارواښاد ولي خان خبره چې دوی خپلو خرابو سیاستونو ته نه ګوري چې څومره ظلم په پښتنو، بلوچانو، سیندانو باندې کوي، خراب سیاست کوي، بیا چې خلک راجګ سي هغه په افغانستان پورې تپي.
په پاکستان کې کفري قوانین ناقص دي او هلته باید یو اسلامي حکومت وي. موږ هم خوشحالیږو لکه دوی چې دلته هڅې کولی چې په افغانستان کې اسلامي حکومتونه وي. موږ الحمدلله د یو اسلامي امارت خاوندان یو. پاکستان چې زموږ ګاونډی ده هلته باید دوه مخې سیاست ونه سي. لاهور، کراچۍ، اسلام آباد کې اروپایي ژوند ده. پښتونخوا او بلوچستان خوا کې، کوټه کې، سند کې خلک د لوږې نه ماشومان خرڅوي، وژل کېږي، د لوږې نه مړه کېږي، د برق توان نه لري چې پیسې تولید کړي، د تداوي توان نه لري، خلک بې وضاحته ژوند کوي. خامخا به ولسونه که اسلامي تحریکونه دي که نور دیموکراتیک تحریکونه دي پر ضد د دې مستبد غلام حکومت به راجګېږي تر څو خپل حق وغواړي. موږ خوشحاله یو. بله اندر صاحب په ډېرې بښنې، اندر صاحب کې اجازه راکړئ، په ډېرې بښنې. اسلامي چې زموږ یو ښه ګاونډی زموږ سره دا ظلمونه لکه د 50 کالو چې کړي دا ظلمونه ونه کړي او په خپلو خلکو هم رحم. بله اندر صاحب سبا به په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مذاکرات ترسره کیږي. امیدواري څومره ده د مذاکراتو ته؟ مننه کوم. ګورئ موږ نه له پاکستان سره ستونزه لرو. که مهاجرین دي دوی په زوره شړي، که زموږ خاوره هم بمبارد وي، وړاندې هم راغلي دي، په غیر قانوني توګه اغزن سیمه هم نیولې ده په ډیورنډ کرغړنې کرښې په سر. زموږ خلک هم زندان ته اچوي. زموږ د اسلامي امارت باندې په نړیوال سټیج کې بې ځایه تهمتونه هم لګوي. ټول یې هغه تروریستي ډلې چې د مستبد رژیم جوړې کړي دي، د دوی فوج هغه په افغانانو تپي. نو دوی که خپل ستراتیژیک تغییر را نه ولي، دا ناستې به ګټه ونه کړي. دا ناسته خو دوی به موږ بمبارد وکړي. دوی په خوښه په قطر کې ناست وو، کله چې هلته ښاغلی ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د دفاع وزیر ناست و، ډېر ښه په مخ لاړه. خو په دومه ناسته کې ترکیې په غونډه کې د دوی د دفاع وزیر مذاکرات روان و چې ویل افغانستان په 100 ساعتو کې نیسم. ناخبره دي چې د دوی پلار او نیکه دلته رسمول شوي دي او داسې غواړي چې مذاکرات خرابه کړي، وخت سوځونه کوي، بهانې لټوي. دوی پیسې اخیستې دي، غواړي په افغانستان باندې بریدونه ته دوام ورکړي. ولې په بېلابېلو تحلیلونو کې اندر صاحب دغه مذاکراتو ته ډېر امید ښودل شوی، ځکه چې وایي چې په دغه مذاکراتو خبرو اترو کې چې سبا به ترسره شي پلاوي لوړپوړي دي دواړو لورو ته. هلته د آیسا یا د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس او له دې خوا څخه هم د افغانستان د استخباراتو رئیس به ځي خبرې اترې به کوي. ښاغلی لالی صاحب، ستاسو په یاد دي تاسو ځوان ژورنالیست یې. بله په تېرو 50 کالو کې دوی ته داود خان هم وړاندیز کړی و، د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو وړاندیزونه کړي وو، همداسې شهید ډاکټر نجیب الله هم وړاندیز کړی و چې زموږ سره ګورئ دا کارونه مه کوئ، دا ځورونې مه کوئ، زموږ سره دوستي وکړئ. همداسې مجددي، همداسې رباني، همداسې طالبان لومړۍ دوره کې هم دوی زموږ سره ظلمونه کړي. په دې 20 کلن جمهوریت کې ښاغلی کرزی 23 وارې دوی هېواد ته ورغلی ده. اشرف غني 100 ځلې لاړه. د افغانستان اسلامي امارت دوی ته په ډاډ سره ډاډ ورکړی ده چې زموږ خاوره به تاسو په ضد نه استعمالېږي، زموږ سره پخواني خوبونه مه وینئ. خو دوی ارامه نه کیني، ځکه پروژې ترې راسي کړي، خپلواک نه دي، آزاد نه دي، مستقل نه دي. نو کله چې هېواد مستقل نه وي، د دوی ناستې په یو تلیفون باندې خرابېږي، ټوله ناسته مذاکرات وکړي. نو سبا چې 8 د نومبر د پنجشنبې ورځ دا درېیمه غونډه په ترکیه کې جوړېږي، د افغانستان له لوري هم د استخباراتو رئیس بل اند تفکر اندر صاحب دلته دا ده، بل اند تفکر دا ده چې خپله چې پاکستان دې ته راځي چې له افغانستان سره مذاکرات او خبرې اترې وکړي، قطر کې وکړي، ترکیه کې وکړي، اوس یو ځل بیا دغه خبرې ترسره کوي. وایي دغه خپله د دې په معنا ده چې د پاکستان کوم سیاسي ډکټورین چې دی یا په ټوله کې دوی کومې پالیسۍ چې دي په دغه کې د افغانستان په اړه یو لوی بدلون راغلی دی. دغه تاسو هم منئ؟ هیڅ کله نه. ښاغلی لالی صاحب وخت راکړي، زما خبرې تکمیل نه مهرباني. نو دوی هیڅ زموږ په خبرو ونه کړه. زموږ د مشرانو بالاخره هغه چې دوی ورته ویلي چې دا اور به ستاسې له منې واخلي، نن یې په هېواد کې اور بل ده، ادارې نه وتلي دي او هلته به خلک خپل حقوق غواړي او داسې حکومت به راځي. دا چې سبا ته ناسته زموږ د خوا نه هم د استخباراتو لوی رئیس ورغلی، دوی له خوا نه هم د آیسای رئیس راغلی ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو د دوی په موږ د ستراتیژیک بدلون نه ده راغلی. دا به د قطر او د سعودي عربستان او د ترکیې په فشار، د نورو ناظرینو هېوادو په فشار به یو څه ورته ورسېږي. خو هیڅ کله هم دوی نشي زغملی د افغانستان اوسنی امنیت او پرمختګونه. دوی ارامه نه کیني، دوی بیا جګړې کوي.
دا په خپل واک نه دي. امریکا ورپسې ده، انګلستان ورپسې ده، نور ځینې هیوادونه دي چې د روسیې، د چین، د هند د پروژو مخه ونیسي. د افغانستان ثبات هېڅکله نه غواړي، څو مخې لوبه کوي. زه به تاسو په واضح ډول سره وایم چې دوی به دې پرېکړو ته ژمن پاتې نه سي. څه ضرورت ده چې دغسې ناستې وسي؟ دوی د ظلم نه کوي، دوی د زموږ مهاجر په سلسله مراتب راوباسي، دوی د موږ سره د تجارانو مالونه نه دروي. هر څه حل دي، موږ له دوی سره ښه دوستي غواړو، ډېر مشترکات لرو، زموږ ګرونه دي، زموږ ژبې دي، هلته ډېر همدینه خلک هم دي. خو دا دوی دي چې خراب سیاست یې کړی ده، اوس وارخطا دي، غواړي چې په دغه مذاکراتو ترسره کولو سره یو خو د نړۍ نه، د نړیوال ټولنې نه، خپلو بادارانو نه په پښتونخوا کې د لوی عملیاتو اجازه واخلي چې ټي ټي پي له منځه وړي او بیا به پښتانه بلوچان وژني. له بلې خوا د افغانستان اسلامي امارت بدناموي. دوی هڅې کوي چې د ټي ټي پي په مهارولو کې د افغانستان له لوري کومک غواړي او بیا نړۍ ته وښيي چې تاسو وکتل چې دا خو د دوی تر لاس لاندې وو چې موږ مذاکراتو کې پرېکړه ورسره وکړه او اوس دا دوی جګړې نه کوي. په داسې حال کې چې د ټي ټي پي مهار کول د افغانانو او د افغانستان د اسلامي امارت دنده نه ده، دا د پاکستان کورنۍ چارې دي. حل دې کړي که چیرې ډېر ځای به موږ ملګرو ملتونو ته، نړیوال ټولنې ته خواست کوو چې که چیرې تاسو د دغه سرطان له دانې نه ډېر په عذاب او هلته وضعیت خرابه ده، زموږ خاوره تر اټکه تر مالګرۍ تر کشمیر راکړئ، دغسې به امنیت کوو لکه چې اوس افغانستان امنیت ده. زموږ خاوره به هم خپله سي، شخړې به مړه کړي، د سرطان دانه به مړه کړي، نه به ګاونډیان په عذابي، نه به سیمه په عذابي، او نه به امریکا دومره بې ځایه پیسې مصرفوي په دې خاینو کرنیلانو، جنرالانو، په دې حاکمانو چې پیسې ورکوي، خلک یې لوړ مري او دوی له امریکا سره هم دوه مخې لوبه کوي. ځکه خو امریکا هند ته مخه کړه، هغوی سره دفاعي تړون امضا کړ چې نور پاکستان ورو ورو باید د نړۍ نقشې نه ورک شي. دا لوبې سرته نه رسېږي. تاسو خبره صحیح ده چې د دوی ډېر سیاسون غواړي چې له افغانستان سره دوستي وکړي، خو د سیاسون یې واک نه لري. تاسو ولیدل چې په یوه تلیفون باندې عمران خان څنګه زندان ته واچوم او نور سیاسون یې همدا اوس په سیاسون فشار د پښتانه سیاسون خو اصلا حق نه لري. منظور پښتون بیخي نه پرېږدي چې مبارزه وکړي. د دوی سیاسون به غواړي چې موږ سره دوستي وکړي، خو دغه فوج او لکه څنګه چې ښاغلي ذبیح الله مجاهد ویلې، په فوج کې لوی قوي کړۍ ده چې هغه نه غواړي له افغانستان سره دوستي وکړي. همداسې په استخباراتو کې تاسو د دوی په خبرو په نرمه مه غولېږئ. دوی څو مخې سیاست کوي، کله خشي، کله لابیګري کوي، کله بیا بمبار کوي. په هیڅ نه باید د دوی سره موږ جوړ نه سو تر څو چې زموږ سره د بین الدول، بین الملل او د ګاونډي په توګه سم ارزښتونو ته احترام نه کوي او موږ سره ښې اړیکې ونه ساتي. په موږ باندې پخواني خوبونه ونه ویني چې په نورو حکومتونو کې نیولي والي، وزیر، قماندان نظامي د دوی په خوښه مقرر ده. دا خوبونه نور د پاکستان دا تورمخي پنجابیان هېڅکله نه ګوري. همدرد صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې وخت مو راکړ. مننه کوم ښاغلی لاله صاحب. تاسو اوس هم د خبرونو دوام. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو به سبا په استانبول کې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو مشران عبدالحق وثیق او عاصم ملک په دې خبرو اترو کې د دواړو خواو د پلاویو مشري کوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرې اترې د بې باورۍ په فضا کې ترسره کیږي چې د دې خبرو اترو په پایلې سیوری غوړولی دی. دلته ټول بې ګناه ملکي او غیر نظامي کسانو، څوک کرکټرانو، څوک استادانو. د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو پلاوی پلان لري چې یو ځل بیا په استانبول کې مخامخ سره وګوري، خو دا ځل د دواړو هیوادونو د استخباراتو مشران به له یو بل سره خبرې وکړي. عبدالحق وثیق او عاصم ملک هغه مهال د ترکیې لیدنې ته ځي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو هغه پایله نه درلوده چې تمه یې ترې کېده. د دوړو هیوادونو خبرې د بې باورۍ په فضا کې ترسره کیږي، تر دې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ادعا کړې چې د هغه افغان سیال امیر خان متقي شپږ ځلې ورسره اړیکه نیولې او ښاغلي ډار هر ځل له متقي سره د ټي ټي پي په اړه خبرې کړې دي، خو اسلامي امارات دغه ادعا په کلکه رد کړی دی. ऐसी चीजें जो गलती है ना वो कौम भुगतती है. मुझे मुत्तकी साहब की कल 6 कॉल्स आई. امیر خان متقي له ما سره شپږ ځلې ټلیفوني اړیکه نیولې ده. ما متقي ته وویل چې تاسو یو ستونزمن وضعیت سره مخ کړی یم. موږ له تاسو تمه لرو چې اجازه ورنه کړئ چې د افغانستان خاوره زموږ پر ضد وکارول شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په یوه ورځ کې له هغه سره 6 ځلې اړیکه نیولې ده له واقعیت څخه لرې دي. په اصل کې لومړی ټلیفوني اړیکه د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم او متقابل همغږۍ په چوکاټ کې ترسره شوې وه او په دې خبرو کې ښاغلي اسحاق ډار د موضوع له حالته د بشپړې خبرتیا نه درلودلو څرګندونه وکړه او وویل چې له پوره معلوماتو وروسته به بیرته تماس ونیسي. د همدې پر بنسټ دوهمه ټلیفوني مکالمه هم ترسره شوه. یوه ورځ وروسته له دې ښاغلي ډار یو ځل بیا د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه خو د بېلابېلو دلایلو له امله دا تماس ونه شو. د ټي ټي پي په اړه د تماس او خبرو پر سر شخړه په داسې حال کې زیاته شوې چې اسلام آباد پرله پسې کابل د پاکستاني طالبانو د تحریک په ملاتړ او پناه ورکولو تورنوي خو اسلامي امارت دغه تورونه په کلکه رد کړي. د ټي ټي پي مشر هم په یو ویډیوي پیغام کې دا رد کړی چې ګواکې دی د افغانستان په خاوره کې دی او خپل موجودیت په پاکستان کې تایید کړی دی. سبب د استخباراتو لوی رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ افغان پلاوی له پاکستاني پلاوي سره په ترکیه کې د 3م پړاو مذاکرات پیل کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې د اسلامي امارت لوړپوړی غړی انس اقانی په قطر کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت دویم سیاسي رئیس ذاکر جلالی، د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب او د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي شامل دي. زه په خپله خاوره او چې هغه قبایلي خاوره ده او بیا هغه خاوره چې دغه ډېره د غیرتمن اقوامو ډکه خاوره ده چې د خیبر خاوره ده. د خیبر په خاوره باندې الحمدلله زه موجود یا شتون لرم. له دې ټولو سربیره د ډیپلوماټ مجلې په یوه تازه مقاله کې لیکلي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي کوم بهرنی وارداتي ګواښ نه دی بلکې دا د اسلام آباد د اوږدمهاله تګلارې پایله ده چې کلونه یې د سیمه ییز نفوذ د وسیلې په توګه وسلهبالې شبکې روزلې دي. په مقاله کې راغلي د پاکستان جنرالانو د لسیزو لپاره کورنۍ ناامنۍ بهر ته منسوبې کړي او د بې ثباتۍ پرې پر کابل نوي ډیلي یا لویدیځ اچولې خو واقعیت د رسمي روایت برعکس دی. د مقالې لیکوال ټینګار کړی چې پر افغانستان د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د واکمنۍ نښه نه ده بلکې دا د ناچارۍ اقدام څو د امنیتي بحران د صادرولو له لارې په پاکستان کې دننه له اقتصادي سقوط او ټولنیز باور له کمښت څخه د خلکو پام واړوي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې.